مینوالو د څو ورځو نه په فیسبوک دغه ویډیو ډېر زیات ګردش کوي د دغه ویډیو په هکله چې دغه هلک څنګه مړ شو چېرته د غره نه راپرېوتی یا چا وجلی دی یا په خپل مرګ مړ شوی د ده سره د ده څنګ ملګری د هغه څو وایس کلیپونه دي هغه زه تاسو ته غږوم دا تاسو واورئ او دغه ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړئ چې دی مور او پلار ته ورسي چې هغې ته تسلي میلوي چې یاو زموږ بچی په دغه مرګ مړ شوی دی ویډیو تاسو وګورئ بیا یې مخکې شیر کړئ د په جنت فردوس کې ځای دی اوس موږ هم خرابېږو اوس دلته سخته ګرمي ده نو لاړو وروره چېرته هم چې وي بس الله دې وبخښه دا دعا به کوو چې الله دې وبخښه لاړو وروره نه دا مشکل غار ورته وایي که نه ډېر مشهور غار دی ډېر خطرناک غار دی پوه شوې یعنې چې لاندې کوز شولو زه چې ورسېدم نور ملګري مې موجود مې کتو دا بېهوشه و اول بس صورتونه او یاسین مولا چې ورته وویلو موسه په بیګ کې د عجوبه مې لږې ور وړولې پوه شوې مې ورته ګلسي هغه کړله ګلسي مې ورکوله خو ګلسي یې نه تېرېده خپله ورته نه وسوم پوه شوې بس الله چې کلمې او یاسینه مې ته ویلو بس په دا ټایم کې مړه وینه الټې وکړلې چې وینه الټې یې وکړلې پوه شوې ډېر سخت یې خفه کړم بس مړه خو پاته ده چې زړه یې وچودلو پوه شوې بس لږه لږه ساه پکې وه وینه الټې مې ته په مالوچ باندې پوکې کړې لکه ټول اوزار هم ټول سوړی او څومره پاټې وي که نه خاص چې به دا یاره چې ټول صابون ټول سړي بس الټې مې مالا ته پوکې کړې پوه شوې بس ساه پرې ووته شپې مې ته ورته بېزتې مې ته وکړه خر په داسې تېر شولو چې ته نه شم ویلی پوه شوې اوس دومره سخت بله ورځ پرون نه بله ورځ ورته د دې ټول کې ورور کال کړی و پوه شوې وایي څنګه څه مړ شوی دی که څه چې ګاره مې ته وجړوي که نه لکه نور نه خو په ورور یې مونه کوېسچنې کولې که نه بس موله وي چې غره نه خو نه یې غورځېدلی مو تر غلاکه غورځېدلی دی مول ښه آسان فن قدم یې و پوه شوې بس مور له دې مول ویه یا که نه مول ښه ښکلی مړ شولو بس دی مول نه دی معذب شوی په ځوان قدم کې ورور یې نه کوېسچنې کولې که څه دی چې که نه دومره مې ورته وژړل پوه شوې ورور له او نور دا زندګي ده مړه نصیره پوه شوې زندګي کې هر څنګه واخرسي که څه دی چې مور کې زه خوب وینم پوه شوې په زندګۍ باندې لکه داسې حالات مو کله نه و فیس کړي خو دا زندګي ده مړه هر څنګه حالات ګرځي پوه شوې خو ډېر سخت کسان چې خفه شول مړه لکه څونه ته په لوس کې مري که نه ډېر زور غواړي مینوالو خبرې تاسو واورېدې زړه به دې جړا وکړي چې لږ ډېر سړي کې د غوښې زړه وي که نه بلکل د سترګو نه به یې وله اوښکې ځي تاسو ټولو ته زما خواست دی چې په دې خپل ملک هم څه چل شوی دی هغه که د لرې او که د بري دواړو ته مې دا خواست دی چې مهرباني وکئ په خپل ملک کې ځان له د کار روزګار څه لاره پیدا کړئ ولې ځئ بل ملک ته او څه چل شوی دی زما خپله دغه وړه غوندې کې غریب خانه دغه د 1 لک نه مې سټارټ کړه او الله پاک مخکې ځي ښه ښایسته زر 800 روپۍ پاتې کېږي تاسو ټولو ته مې خواست دی چې دغه 1 لک روپو نه ستاسو ښایسته روزګار شروع کېږي 1 لک روپۍ چې تاسو 2-3 لکه په ترکي په غلا باندې لګوئ او هغه انګریزانو ملکونو ته ځئ څه له ځئه هلته چې لاړې ایمان دی تتر بتر ځکه چې هلته به عیاشي زیاته ده خامخا د ماحول سره سړی بدلیږي چې کله هغه ماحول ته ورشي نو ستا هر څه به ګډوډ شي نو تاسو ته زما خواست دی په دې خپل ملک کې ځان له د روزګار غم وکئ مه ځئ ورکېږئ څه کوئ چې هلته لاړ شئ عیاشي زیاته ده هر څه هلته بهایي دومره زیاته ده چې حد نه سیوا هغه دنیا ده د هغې د تیارۍ دپاره څه کول پکار دي چې په ملک باندې وي خپل روزګار دی ښایسته مونځ او دس به کې چېرته امام سره به کښېنې مسجد له به ځې یار دوست به وینې زړه به دې خوشحاله وي مور و پلار به دې ویني هغې به خوشحاله وي نو تاسو ته زما یو خواست دی عاجزانه چې پلیز مهرباني وکئ دا خپل ملک کې هر څه ډېر دي او هر څه پکې شته دی خو چې تاسو ترې فایده واخلئ مینوالو دغه لنډ غوندې کې میسج صرف په دې نیت چې زړه ته مې لږ دوک رسېدلی و او دغه ملګري را سره یو 2 وایس کلیپونه وو نو مال چې تاسو سره هم شریک کړم چې دې مور و پلار ته مو رسېږي تاسو ته مو رسېږي دا مې په خپل ځان باندې ستاسو حق ګڼلو دا مې تاسو له شیر کړو تر بله ویډیو پورې راکړئ ما ته اجازت په لوی الله م سپارم ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ پاکستان زنده باد